بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته د اسکیم میډیا چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول سره شریک کړم. له هغه نه مخکې دوستان چې نوي راغلي دي هغوی کولی شي چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړي تر څو تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړې کړو. لومړی سر کې راځم هغه دوستان چې موږ ته یې کمنټونه کړي دي، له موږ څخه یې سوالونه کړي، د هغې ځوابونه درکوم. خب در نخست میایم کسایی که راجع به از پاسورد از ما سوال کرده هستن، میخوام جوابهای اونها را بتم. دوست ما سوال کرده است، گفته است که سلام، یک سوال دارم. گفته است که آیا ما ثبت نام کردیم در کابل، میتونیم که فرم خود از کابل با چیزی کنیم در ایران؟ نوبت ما کی است؟ البته به کابل رسیده، میتونیم که در ایران چیزی کنیم، پاسپورت دریافت کنیم؟ نه، البته کسایی که به شکل آنلاین ثبت نام کرده باشه اونها فقط و فقط در داخل افغانستان بیومتریک میشه، حق نداره که در ایران چیزی شود، بیومتریک شود. هر کدام ولایت که انتخاب کردی میتونی در مو ولایت چیزی شوی، بیومتریک شوی. مثلا تذکره تان که مربوط هر ولایت باشه میتونی در مو ولایت چیزی بیومتریک شوی. و کابل که از سایت عمومی است و یعنی برای تمام اتباع افغانستان است، یعنی کابل که است، از هر ولایت که باشی در کابل بیومتریک میشه، کدام مشکلی نیست. اگر احیانا در کابل غیر حاضر هم شوی، یک سال بعد یا 5 ماه بعد مراجعه کنی، هم بیومتریک میشه، کدام مشکلی نیست. مگم دولت ها که است حدود اگر 2 هفته یا 3 هفته غیر حاضر شوی باز هم فرمتون قابل اجرا است. اگر از 3 هفته زیاد غیر حاضر شوی باز هم براتون اجرا نمیکنه و یعنی نمیتونی که در ایران بیومتریک شوی، فقط و فقط میتونی که در کابل چیزی شوی، بیومتریک شوی. و سوال دیگه کردی که و دیگه سوال کسایی که پاسپورت خود تمدید نماید و نوبت سیستم ضرورت است یا که فرم آفلاین دارد. خب کسایی که پاسپورت خود تمدید میکنه اونها به شکل آنلاین چیزی میکنه، ثبت نام میکنه. برای فعلا احتمال است در روزهای آینده بخیر به شکل آفلاین هم ایجاد شه، سیستم ایجاد شه، باز میتونه که به شکل آفلاین هم فرم خود چیزی کنی، خانه‌پوری کنی و براتون نوبت بده. حتما یک تکت براتون میته، با اساس همون تاریخ همون تکت باز مراجعه میکنی و بیومتریک میشه. البته در تمدیدی شخص باید حضور داشته باشه، بدون شخص نمیشه پاسپورت براشون بده. چون با دوستای ما سوال میکنه که ما فعلا در اروپا هستم یا کشورهای اروپا هستم و میخوام پاسپورت خود تمدید کنم، آیا به شکل آفلاین میشه که ما اسناد خود چیزی کنه، سیم ثبت کنم و برای پاسپورت چیزی کنه، چاپ کنه و برای ارسال کنه؟ نه، کسایی که به شکل آنلاین ثبت نام میکنه یا به شکل آفلاین ثبت نام میکنه باید در روز بیومتریک یا در روز ملاقات باید نفر باید حضور داشته باشه. بدون اون نمیتونه که ریاست پاسپورت براشون پاسپورت بده. چون اونها اگر پاسپورت هم داشته باشه باید مراجعه کنی، چون انگشتان چک میشه، میبینه که این نفر پاسپورت داره نداره، قبل پاسپورت گرفته نگرفته، به خاطر جرم هم چیزی میکنه، انگشتان چک میکنه که این نفر در فعلا در وضعیت فعلی کدام جرم کرده نکرده، رفتن به بیرون داره نداره. این تمام چیزا در روز بیومتریک ازتون چیزی میشه، چک میشه، بعد از اون باز پاسپورت براتون میده. خب یک دوست ما سوال کرده است، گفته است که چرا ولایت ها که وسایتشان باز میشه برای 5 دقیقه 10 دقیقه باز میشه، حداقل به هفته 2 بار یا 3 بار چیز شود باز شود؟ خب این مشکل ریاست پاسپورت است که چرا به خاطر یا 5 دقیقه باز میکنه یا 10 دقیقه باز میکنه. این مربوط ریاست پاسپورت میشه، حتما کدام دلیل خاص داره برشان. چون میسایت سریپول، پنشیر و جوزجان البته در یک ماه البته فقط و فقط پنشیر و جوزجان فکر کنم 3 بار البته باز شد، یعنی 2 هفته بعد یا 1 هفته بعد، 1.5 هفته بعد باز شد و احتمال هم است که در می نزدیک ها بخیر باز شود دوباره. این به خاطر میگونه که با اساس تجربه ما که چون وقتی که سایت باز میشه زیاد نفرها چیزی میکنه، فرم خود به ولایت ها تبدیل میکنه.
در اون صورت باز لیست ها یعنی صدشون زیاد نفرها ذخیره میشه، اونها هم ترتیب کردن نمیتونه که با کی کسی نوبت بده با کسی نوبت نده و حتما تعداد نفرها در کابل کم شده است، به مو خاطر کم کم باز میکنه. علتش نمی است فکر کنم، چون در کابل سابق نفرها زیاد بودن، به مو خاطر دولت ها هم سطح ها را تقریبا برای یک روز دو روز باز میکرد، باز میتونستی که در یک روز یا دو روز فرم خود چیزی کنین از کابل به ولایت ها تبدیل کنی. احتمال است که در روزهای آینده هم این مشکلشان حل شود، در کابل هم شاید اگه سیستم آفلاین ایجاد شود این مشکل حل میشه. البته این سیستم آفلاین که ایجاد میشه یا فعال میشه، در ضمن کابل دولت ها هم حتما فعالیت شروع میکنه، باز میتونه که به شکل آفلاین هم چیزی کنه، عریضه نوشته کنه براتون پاسپورت بدم. خب راجع به پاسپورت اگر شما هم کدام سوال دارین مثل می دوستای ما که سوال کرده بودن، میتونه که زیر می ویدیو کامنت کنین تا براتون در سوالتون جواب بدیم تا مشکلتون حل شود. خب میایم راجع به نوبتدهی کابل و ولایت ها. نن راځو د کابل او د ولایتونو نوبتدهي ته یا جدول ته چې موږ سره شریک شوی ده. تاریخ ده د 1402 کال د 8 میاشتې نهم تاریخ ده. فعلا لپاره د کابل نوبتدهي چې ده د 1402 کال د شپږمې میاشتې دویم تاریخ ته رسیدلې ده. احتمال شته چې سبا ورځ له خیره سره نوبتدهي مخکې ته لاړ شي، تاریخ ورته ووهي او سیستم اپډیټ شي. بل د اروزګان ولایت نوبتدهي چې د 1402 کال د 8 میاشتې څلورم تاریخ کې ده. او بادغیس ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې دریم تاریخ کې ده. بامیان ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې دویم تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې شلم تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې ویشتم کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې څلورم کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې یوویشتم تاریخ کې ده. پکتیا ولایت چې د نوبتدهي د 1402 کال شپږمې میاشتې او دریم تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې پنځم تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې اتلسم تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې شپږویشتم تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 25مې تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. د کندي ولایت د 1401 کال د 12مې 25 کې ده. سرپل ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې اول تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 21 کې ده. غزنی ولایت د 1401 کال د 9مې میاشتې شلم تاریخ کې ده. او د غور ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې اتلسم تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 21 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 28 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې د 12مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. او کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 23 تاریخ کې ده. او کندهار ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 19 تاریخ کې ده. او کونړ ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 9 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 21 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 19 تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 6 تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 5 تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې 4 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1402 کال د 11مې 14 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 12 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې 29 کې ده.
زابل ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې 5 تاریخ ته کې دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې هغه جدول چې تاسو سره مې شریک کړ. نن البته چې تاریخ د 1402 کال د 9 میاشتې نه هم تاریخ ده. د بعض ولایتونو لیستونه لا موږ سره نه شریک شوي لکه د زابل شو، د ارزګان شو، نورستان شو. دغه ولایتونو لیستونه فعلا لپاره موږ سره نه دي شریک شوي، یعنې کوم کسان پکې فعلا لپاره ثبت نامونه نه دي کړي. او بل راتلونکو ورځو کې د دغه سیټونه د دغه ولایتونو سیټونه خلاصیږي د ثبت نام لپاره او د تبدیلي لپاره. هغه دوستان بیا هم خواهش کوم، هغه دوستان چې لا تر اوسه ثبت نام نه یې کړی دوی کولی شي کابل کې ثبت نام وکړي، بیا د فرم تبدیل کړي. ځکه فعلا لپاره سیټونه فقط د 15 دقیقو لپاره، 10 دقیقو لپاره، نیم ساعت، 1 ساعت لپاره له 1 ساعت نه تر اوسه پورې ډېر شوی نه ده. نو تاسې بیا هغه وخت تاسې نشئ کولی چې ثبت نام وکړئ، فقط او فقط تاسې کولی شئ تبدیلي وکړئ. نو فعلا لپاره کابل کې ثبت نام وکړئ. کله چې د ولایتونو سیټونه خلاص شو او خپل فرم بیا ولایتونه تبدیل کړئ. احتمال احتمال است که در روزهای آینده بخیر ولایت‌هایی که فعلا اسمشون برات میگیریم در روزهای آینده بخیر اسم سیتشون برای تبدیلی و ثبت نام باز شود. یکی از کندوز است، سریپول است، و تخار است، بلخ است، پروان است، پنشیر است، فرا است، فاریاب است، جوزجان است، بغلان است، بادغیس است، نیمروز است، کندهار است و هلمند است. این ولایت‌ها در روزهای آینده بخیر در ضرب 2 هفته یا 3 هفته الا 4 هفته در این نزدیکی‌ها بخیر سیتشون دوباره به تبدیلی و ثبت نام های جدید باز میشه. و از کسایی خواهش دارم که کسایی که ثبت نام میکنه از اونها خواهش دارم که اونها فرم خود چیزی کنه در کابل فعلا ثبت کنه. اونها فرم خود در کابل ثبت کنه، بعد از که سیت های ولایت هایشان باز شد باز میتونه که فرم خود از کابل به ولایت ها تبدیل کنه. اگر احیانا اینها منتظر ولایت ها باشن که این وقت سیتشان باز شوه و در اونجا ثبت نام کنه، در اون صورت با ثبت نامشون احتمال است شد نشود، چون سیت ها معمولا فعلا برای 5 دقیقه، 10 دقیقه، 11 دقیقه یا 20 دقیقه باز می باشه. در اون صورت باز نمیتونه که چیزی کنه ثبت نام کنه، چون اون وقت سیت خیلی مصروف می باشه. فقط و فقط فرمشون چیزی میشه تبدیل میشه و فقط و فقط میتونه که فرم خود چیزی کنه از یک ولایت به دیگه ولایت تبدیل کنه. و راجع به پاسخ باز هم میگیم کدام سوال داریم، کدام پیشنهاد داریم، میتونه زیر می ویدیو چیزی کنه پیام خود کامنت کنه تا براتون سوالتان جواب بدیم و مشکل شما را حل کنیم. تشکر، زنده باشین. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ د حمایت په خاطر باندې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر کړئ ترڅو نور ملګري او دوستان مو خبر شي. مننه. کور آباد. الله مو لرحمت.